چې د دې خلکو محبت نه نفرت دغسې وي زمونږ به یاره د یو بل ضرورت دغسې وي او ته نورې نښې د قیامت دنیا کې مه لټوه ته نورې نښې د قیامت دنیا کې مه لټوه په مونږ چې تیر شو او تیریږي قیامت دغسې وي او تر څو چې جنګ وي او د امن څه درک نه لګي تر څو چې جنګ وي او د امن څه درک نه لګي نو په دې خاوره به د خلکو غربت دغسې وي تر څو چې جنګ وي او د امن څه درک نه لګي نو په دې خاوره به د خلکو غربت دغسې وي دوزخ تمام لمبه لمبه لکه کابل چې واخلي دوزخ تمام لمبه لمبه لکه کابل چې واخلي اسلام آباد وګوره یاره جنت دغسې او چې هر بچی ته پوره انصاف ملو شي چې هر بچی ته پوره انصاف ملو شي ته خفه نه شي خو سرکار ریاست دغسې بالکل او مجرم ښکاره ګرځي ژوندونه مظلوم خاورې شولو مجرم ښکاره ګرځي ژوندونه مظلوم خاورې شولو قاضي خرڅ شوی دی نو یار عدالت دغسې ډېر ښه دی ژوندون دومره خمار یقین دی وشه که پیاله کې پروت دی دومره خمار یقین دی وشه که پیاله کې پروت دی څومره خمار چې ستا د سترګو میکده کې پروت دی او هر یو اړخ یې خوشحالي او غم یو ځای ساتلي هر یو اړخ یې خوشحالي او غم یو ځای ساتلي ژوند بلا خوږ دی خو د زهرو په کاسه کې پروت دی هر یو اړخ یې خوشحالي او غم یو ځای ساتلي ژوند بلا خوږ دی خو د زهرو په کاسه کې پروت دی او یاره تصویر خو د کاغذ نه بغیر هم کیدی شي یاره تصویر خو د کاغذ نه بغیر هم کیدی شي دلیل یې دا دی ستا تصویر زما سینه کې پروت ډېر ښه شعر دی یاره تصویر خو د کاغذ نه بغیر هم کیدی شي دلیل یې دا دی ستا تصویر زما سینه کې پروت دی او چې وي انسان تا ته به یو شان بل ته بل شانتي وي چې وي انسان تا ته به یو شان بل ته بل شانتي وي چې په یو حال وي دا کمال په آینه کې پروت دی او چاپیره خلک ترېنه ټول د وینو تږي ناست دي چاپیره خلک ترېنه ټول د وینو تږي ناست دي پښتون جانان مې د لیوانو خاریه کې پروت ډېر ښه دی او کله د کام کله د ځان کله د یار غمونه کله د کام کله د ځان کله د یار غمونه ژوندونه خوب مې د احساس په قیدخانه کې پروت دی ډېر ښه دی ژوندون صاحب تا په چپه خوله برباد کړم بېوسۍ ته مخاطب یم تا په چپه خوله برباد کړم بېوسۍ ته مخاطب یم نور مې څومره زوروی شي زندګۍ ته مخاطب یم او د زړه حال درته نن وایم تر هغې پورې یو څه د زړه حال درته نن وایم تر هغې پورې یو څه نور د راز مې هېڅوک نشته دی سیلۍ ته مخاطب یم د زړه حال درته نن وایم تر هغې پورې یو څه نور د راز مې هېڅوک نشته دی سیلۍ ته مخاطب یم او ډېر څه کېږي ورته ګورم څه ویل غواړم خو نشم ډېر څه کېږي ورته ګورم څه ویل غواړم خو نشم ما نه تنګه یې که نه یې خاموشۍ ته مخاطب یم ډېر ښه شعر دی ته ووایه بیا ډېر څه کېږي ورته ګورم څه ویل غواړم خو نشم ما نه تنګه یې که نه یې خاموشۍ ته مخاطب یم او په سرونو مو ګرځېږي د رازونو خزانه ده په سرونو مو ګرځېږي د رازونو خزانه ده خو هیڅ نه وایي خاموشه د سپوږمۍ ته مخاطب او زما خوانه جدا نه شوه په دې دومره شور ماشور کې زما خوانه جدا نه شوه په دې دومره شور ماشور کې دا احسان خو یې منمه تنهایۍ ته مخاطب یم ته خبرې چې څه وشول څنګه وختونه په ما راغلل بې له خدایه مې ونه کړې بندګۍ ته مخاطب یم او په خزان وهلې ونه کې پټ راز د بهار پروت وي په خزان وهلې ونه کې پټ راز د بهار پروت وي خپل برباد ژوندون له آبادۍ ته مخاطب ډېر ښه دی ژوندون صاحب ډېر زیات ما دی وژلی ارمان نه یم خفه نه یم خفه اوس د جانان په خفګان نه یم خفه انسان مړ کړو زړه ولې وخورم انسان مړ کړو زړه ولې وخورم ما پیژندلی انسان نه یم خفه او د ځمکې خلکو تاسو څه ونه کړل په قهر شوی اسمان نه یم خفه او نه کنه نه یم خفه نه کنه تا نه قربان
نه یم خفه هاي هاي بیا ووایه یار ښه شعر نه که نه نه یم خفه نه یم خفه نه که نه تا نه قربان نه یم خفه او ما نه بغیر به دې څوک قدر وکړي ما نه بغیر به دې څوک قدر وکړي مسله ستا ده په ځان نه یم خفه او ژوندونه غم د چا د شال وړی یم په خپل شلېدلي ګریوان نه یم خفه ډېر ښه دی ژوندون صاحب یار